درانه میلمانه دا چې ولاړ دي څوک ناست دي د لر اوبر پښتانه زه ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د اختر مې مبارک سه. زموږ ورونه یاست کښېنئ. دا پروګرام ستی دی، پتی ښایسته دی، جنجال مه کوئ. سکورټي والا ولاړ دی، د دوی ډنډه د دوی چپلخه زما پرتی نه پیرزو کېږي. موږ دې سره ورونه یو. دا شوق، دا سات، دا خوشحالي الله دې موږ هر وخت راولي انشاءالله. چې دا پارک د موږ سره وو در هغه ساعته پورې به دا شوقونه یې انشاءالله که خدای کړي. دویمه خبره دا ده، زموږ د پښتو ژبې ډېر ښایسته هنرمندان چې ولید ارمان نومیږي، د تعلق د پښین څه دی، ډېر ښایسته اواز یې دی، ډېر ښایستې غزلې به درته ووایي. دویم هنرمند چې دی فریادي کاکړ دی، دی د مسلم باغ دی، ډېر ښایسته اواز یې دی. زه د دوی دواړو ته ښه راغلی وایم دا پروګرام ته. بله خبره دا ده، سیاسي غزل، قومي غزل، د هر چا قوم، د هر چا پارټۍ موږ ته محترمه ده. موږ ټول ورونه یو. په دې کې سیاست، په دې کې قوم پرستي، دا شی نشته زما وروره. دا زموږ ستوی شوق دی، دا د کوټې شوق نه دی. نه زما د بچي واده دی، نه زما د بچي کوزده ده چې زه فرمایشونه ورکړم پلانی خان پلانی. هر چا ته خپل خان، خپل نواب، خپل ملک زه مبارکي ورکوم. دا دوی د خپل ملک مبارک سي. بله خبره دا ده، ښایستې غزلې به ورته ته وایي، ښایستې ټپې به ورته ته ووایي. زه د دوی څه خواست کوم چې دوی ستی هر فرمایش پوره کوي انشاءالله. چې د دوی زده یي، دوی ویلي، ته یې اورېدلي، هغه فرمایشونه ورکوي. قومي غزل، سیاسي غزل، هغه چې هره پارټۍ یي، زه دوی ته هم خواست کوم بلکل به دا نه وایي. بله خبره دا ده، کم سړی چې فرمایش ورکوي، فرمایش دغه لار د زما وروره پر دا بانس مه راوړئ. 3 نمونه 4 نمونه ورکوي، ستی فرمایشونه به دوی وایي. داسې مه کوئ چې د ګلۍ نمونه ورکوي، د خسر د خواش نمون کې ولیکئ. دا مه کوئ. راخیستې مې 20 روپۍ دي، فرمایش د ګر کلي دی، پلانی خان، پلانی لونګ خان، پلان. دا مه کوئ. زه ته یې درخواست کوم، دا پروګرام پته یې ښایسته دی، ستی پروګرام دی، موږ ته یې دپاره جوړ کړی دی. دا به انشاءالله هر وخت الله دې موږ ته ژوند راکړي. کښېنئ. دا کوم شاته کسان ولاړ دي، زه د دوی څه خواست کوم، کښېنئ زما وروره، ګرده کښېنئ. انشاءالله هر سړي ته معلومېږي سټیج موږ لوړ جوړ کړی دی. کښېنئ زما وروره. دلته چې کوم ولاړ دي دا لار خالي کوي. ولاړ سه زوی، ولاړ سه. دې خوا ته چې کوم کسان ولاړ دي، دې خوا ته راسئ زما وروره، شاته راسئ، کښېنئ. دا را ځای معلومېږي. بله خبره دا ده، انشاءالله شوق یوه ورځ نه دی، 2 ورځې نه دی، 3 ورځې نه دی، 4 هم نه دی، 5 نه دی، 6 هم نه، 8 ورځې به بسېږي انشاءالله که خدای کوي. که ښه ماحول و، تی ناست واست، تی زموږ خیال ساتئ، موږ به ستی خیال ساتو، ولې تی زموږ میلمانه یاست. دا شوق 8 ورځې سو، 9 ورځې سو، 10 ورځې سو. انشاءالله موږ کوشش کوو چې زموږ ته 7 دلې تیر سي، ښایستې غزلې درته ووایي، ستی د طبیعت غزلې درته ووایي. زه اوس د پښتو ژبې ډېر ښه هنرمند، ډېر ښایسته اواز، ډېر مشهوره ولید ارمان ته دا خواست کوم چې دی راسي، ته یې ته خپلې ډېرې ښایستې غزلې ووایي. ولید ارمان.
هلو هلو او ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو او ټولو ته د اختر مبارکي وایو. یو څو غزلې زه وایم، خدای دې وکړي ستاسو خوښ سي. فریادي کاکړ هم ناست دی، بیا به هغه راواوړي. که څوک د فرمایش دپاره راځي، بېخاره انور لار ورکوه دا ځوانانو. هلو هلو زندگی می سواله څنګه در په دره ستا د لاسه جفاکاره ستمګره ذوالقرنین باچا باچاوم تا ملنګم ستا و زور ته مې سلام دی زوروره جانانه راسه پر خپل کور به دې میلمه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه جانانه راسه پر خپل کور به دې میلمه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم کښېږدم پر مړونده د ښایستې ځوانۍ خاونده سر به دې کښېږدم پر مړونده په خندا راسه چې رقیب لمبه لمبه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم جانانه راسه په خپل کور به دې میلمه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم واه واه د خپل مین زړه ارمانونه به ټول پراکم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم ځان به دې په سرو شونډو نشه کم جانانه راسه پر خپل کور به دې میلمه کم ځان به
دې پسرو شونډو نشاکم ځان به دې پسرو شونډو نشاکم واه نکیر جان حاجی صاحب عمره چې یاري په صداقت وي چې په مینه محبت وي فرید ذاکر بزه د هغو یارانا کم ځان به دې په سرو شونډو نشاکم ځان به دې په سرو شونډو نشاکم جانانه راسه پر خپل کور به دې میلمه کم ځان به دې په سرو راسه که دې زړه غواړي یارې زه به دې یار سمه ستا به تابعدار سمه مګر زه د نورو سره زه به درته جار سمه ستا به تابعدار سمه راسه که دې زړه غواړي یارې زه به دې یار سمه ستا به تابعدار سمه مګر زه د نورو سره زه به ستا به تابعدار سمه هله حاجي صاحبه درکم تا ته به هغه درکم زه نه یم هغه چې نن اقرار سبا انکار سمه ستا به تابعدار سمه زه نه یم هغه چې نن اقرار سبا انکار سمه ستا به تابعدار سمه کشکې روجایي پر سره پلنګ باندې هواروئ زړه به مې بیداروئ غېږ په غېږ او خوله په خوله یو ځای زه وفریاروئ زړه به مې بیداروئ واره بابې وه
هله یې را باندې ګران ستا در خمار سترګو جار سمه ستا به تابعدار سمه یې را باندې ګران ستا در خمار سترګو جار سمه ستا به تابعدار سمه راسه که د زړه غواړي یاري زه به د یار سمه ستا به تابعدار سمه واه واه لوګر څه وایي ستا سره دوستي کوم زه یم رحمت آغا مینه د زړګي کوم مینه د زړګي لاس چې په یاري راکې باچا به کلم یار سمه ستا به تابعدار سمه لاس چې په یاري راکې باچا به کلم یار سمه یاري نه کوې جواب په سپینه خوله راکړه بېرته مې زړه راکړه که یاري نه کوې جواب په سپینه خوله راکړه بېرته مې زړه راکړه که یاري نه کوې جواب په سپینه خوله راکړه بېرته مې زړه راکړه او لوګر بل ونه کې یاري که غواړې زما دلبري د بل ونه کې یاري وکه مختصم در پیکې لاندې د شپه راکړه بېرته مې زړه راکړه که مختصم در پیکې شپارaka درته مې زړه راکړه که یاري نه که یاري نه که یاري نه که یاري نه 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 که یاري نه کوې جواب په سپینه خوله راکړه درته مې زړه راکړه وهاكل جان ما ينتأغى كبالا راكا درتا مزرا راكا وهاكل جان ما ينتأغى كبالا راكا درتا مزرا راكا كيارينا 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 كيا جواب بالله
او فرمایش د حکمت الله او راس سمنګلي والا کاکړ عیسی خان کاکړ افغانستان غانا خوښه د ورته به وایو غزل دی چې پر ما باندې تنگ سا ولا تسسوي چې سلګي د زکندن وی ازر نسوي زیارانو پر وژو ویوړم له حدله دنیا تیره در حساب وشکاره نسوي و جانانه صبر وکه یو څو شپې به نه راځې و جانانه صبر وکه یو څو شپې به نه راځې و فلحال لا وړیه من نږدې به نه راځې فلحال لا وړیه من نږدې به نه راځې صبر وکه یو څو شپې به نه راځې و جانانه صبر وکه یو څو شپې به نه راځې و فلحال لا وړیه من نږدې به نه راځې فلحال لا وړیه من نږدې به نه راځې زما ذهن ډېر کچه دی ته بیخي ډېر زړور یې زما ذهن ډېر کچه دی ته بیخي ډېر زړور یې عزت الله هرمانی او زمان خان شنوخري والا فرمایش یې کړی زما ذهن ډېر کچه دی ته بیخي ډېر زړور یې زما ذهن ډېر کچه دی ته بیخي ډېر زړور یې د افغانستان غزل درته وایم څه ورته وایي و اول ماښام راځه وای اول ماښام راځه پر 3 بجې به نه راځې فلحال لا وړیه من نږدې به نه راځې جانانه صبر وکه یو څو شپې به نه راځې فلحال لا وړیه من نږدې به نه راځې فلحال لا وړیه من نږدې به نه راځې واه 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 و قسم می دی خوړلی خوله به تا نه درکومه قسم می دی خوړلی خوله به تا نه درکومه و که ولاړم د ماما کره و که ولاړم د ماما کره دورې به نه راځې فلحال لا وړیه من نږدې به نه راځې جانانه صبر وکه یو څو شپې به نه راځې فلحال لا وړیه من نږدې به
چکزی طاهر ارمانی شمس الله فرمایش 1500 کلداري کړی دی ډیر تشکر حضرت ارمانی کله مبارک والا او ارمان جن ټفی وغوښتي دی ورته ووایي فرمایش دی محمد گل ځوان سلیمان شاه ځوان او جمعه ګل ځوان نورزخیر او اسف وردګ جبار خان ناصر ښایسته ګروپ والا او فرمایش د فریادي ارماني او طریق اکثر محب الله د نوټو خنۍ کړی دی او فرمایش د نقیب الله دلسوز دین محمد احمد شاه ارماني یو غزل یې غوښتې ده ورته ووایي او دا یو زوړ طرز دی ځوانانو غوښتې دی بلکې د ټولو یارانو د صمد هغه هم فرمایش دی او د انور هم فرمایش دی د سوال یاري د سوال کاته نه کوو دومره دمړو سترګو خواړه نه کوو چې په قسم مې نه راوګرځوي د چا په تش سات باندې شپه نه کوو د چا په تش سات باندې شپه نه کوو د سپین مړوند په خوبو نه دی عادت ستا مین پر پلنګ نه دی عادت ستا د تودې خېژې خوب نه پېژنې د سرکو شونډو په بنګ نه دی عادت د سرکو شونډو په بنګ نه دی عادت د زمانې رواج دې نه ماتوي د خلکو مخ ته دې ما نه یادوي که یا رښتیا پر ما مین دی دا سپینه خوله دې پر ما نه سپموي دا سپینه خوله دې پر ما نه سپموي وراغلی مې کوچ جانان میلمه دی ومینې ته ګناه وایي ساده دی راغلی مې کوچ جانان میلمه دی ومینې ته ګناه وایي ساده دی ومینې ته ګناه وایي ساده دی او فرمایش د نثار د پاکستان غزل غوښتې ده ورته وویل سي ستا قسمونه ووعدې جانانه زما انتظار وشو ګیرې جانانه زه به در څو درته زارې کومه ته به در څو کوې بانې جانانه ته به در څو کوې بانې جانانه ژوندون مې تیر سو دا سبا پتما ژوندون مې تیر سو دا سبا پتما جمال ارمانی د نوټو خنۍ وکړي زما زندګي داسې ملنګه شته لږ بې سینګاره و دې رنګه شته چې ستا د مینې تور په ما پورې سي دا ګل ځواني دې غنم رنګه شته دا ګل ځواني دې غنم رنګه شته
د غړی د عبدالي ترینم دغه فرمایش دی او صورت خان عارف تنعا ولی جان نصیب الله ثاني فرمایش یې کړی دی ورته وویل سي و په ورځو کې خال شین خوند کوي جانان خو سور وسپین خوند کوي په ورځو کې خال شین خوند کوي جانان خو سور وسپین خوند کوي جانان خو سور وسپین خوند کوي و دا وړاندې ځای چې ښکاري دا غریب افغانستان دی پر وسوله ظلمونه ای وطن د مسلمان دی پر وسوله ظلمونه دا وړاندې ځای چې ښکاري دا غریب افغانستان دی پر وسوله ظلمونه وطن د مسلمان دی پر وسوله ظلمونه وطن د مسلمان دی پر وسوله ظلمونه فرمایش د آیات نگار او د سم شوکین فرمایش دی او جمال ناصر ارمانی وفا نافیه وکیل معراج د دغه ځوانانو فرمایش دی او مدام جان او محمد جان نورزی قهرمان نورزی محمد ولی فرمایش یې کړی دی د ملنګۍ غزل درته وایم فرمایش د نجیب استاد او اکبر خاکسارم فرمایش مسا کلیم ځوانم فرمایش و ډیر مړ سره وسوه کربلا د جنگ میدان دی پر وسوله ظلمونه وطن د مسلمان دی پر وسوله ظلمونه دا وړاندې ځای چې ښکاري دا غریب افغانستان دی پر وسوله ظلمونه وطن د مسلمان دی پر وسوله ظلمونه واه واه جسا
ډېر مړي سره وسوه کربلا د جنګ میدان دی پر وسوه له ظلمونه وطن د مسلمان دی پر وسوه له ظلمونه دا وړاندې ځای چې ښکاري دا غریب افغانستان دی پر وسوه له ظلمونه وطن د مسلمان دی پر وسوه له ظلمونه چمن وای وقسم د کامې دا وسن لیدلی په پیرانو کې وقسم د کامې ستا وسن لیدلی په پیرانو کې و جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو قسم د کامې ستا وسن لیدلی په پیرانو کې جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو جبار خان ناصر آصف وردک جمعه گل نور زخیر خسته خان یاخیر دغه فرمایش دی نصیب وسن فرس کم د ښکلو مینې مسکم نصیب وسن فرس کم د ښکلو مینې مسکم خوشحاله یم جانانه ستا د در په ملنګانو کې جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو قسم دی کامې دا وسن لیدلی په پیرانو کې جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو جادو دی په چشمانو کې جادو دی په لبانو زه به یو څو کاکړي ووایم کاکړي مې ګرڅه نه دي ویلې زموږ لهجه کاکړي ده بیا به پر یادي راواړې تاسو ته به ښایستې غزلې ووایي په اواز کې وایي ملنګې غزل
آصف وردک فرمایش جبار خان ناصر او شایسته خان لغړی او جمعه ګل نورزی طارق عمر عمران آزاد خان ظاهر نوسار ولام فرمایش دی او د کاکړی باندې وایو شنه یا تړم دالته کوو سمه ده هغه ملګري بیلتا می زندگی دا پیمانه خوان کبی تا چې نیم مخ پټوې زړه مې نیمه بربادوې جوړوم داسې ځای کور چې نه تهمت وي نه پېغوره ما خیرات ورباندې ایښې که ګران فرمایش د امان الله ځوان ایمن برګلي ورتېرېږم تر خوله پر ګرانې نسپموم زه تجربه مې کو یاران سو پر تنګ سره روانه خپله ژبه پرې کوم ګران تناکي زارې کوم که راځي جانان دې راسي ما خوبونه خطا باسي ما خوبونه خطا باسي وشنخال یې په تندي ملامت نه دی جانان میں سارائی ملامت نہ دے شنخال یہ پتن بھی ملامت نہ دے جانان میں سارائی ملامت نہ دے شنخال یہ پتن بھی ملامت نہ دے جانان میں سارائی ملامت نہ دے او یو څو ملګري به یو کښنی اتڼ وکړي هغه غزل به هم په اتڼ کې درته وایم چوټه نجیب لغړی یم دغه فرمایش دی हेलो हेलो भाई भाई دا زموږ څو کسان میلمانه دي هغه به اتڼ وکړي بیا به تې ته دا اتڼ غزله ووایي بیا به دا کم کسان چې مخته ناست دا به لږ شاته سي بیا به تې غټه اتڼ وکړي ستې خوښه ده وروره دا میلمانه دي هغه به اتڼ وکړي صحیح ده د دې بعد بله غزل د اتڼې ده بیا به تې اتڼ ورته وکړي سمه در باندې څوک را تېر نه سي سمه ده
او فرمایش د حضرت ابوبکر او نجوب دغه فرمایش دی. هلو 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 د مویب شمشاب هم دغه فرمایش دی. او عتیق الرحمن، طاهر شاه، سمیع الله، روح الله، عبدالعنان، پیر نورزی او محب الله خاکسار، فرید د دې یارانو فرمایش دی. وهاتن تما ور ولاړیا د لري لري د Casta,
ښڼ کې بیا ورته ووایي سلام هغه زړونه ګټې ورته سلام دی راټول ورباندې ټول سیدان دي راټول ورباندې ټول سیدان دي سلام هغه زړونه ګټې ورته سلام دی راټول ورباندې ټول سید کام دي راټول ورباندې ټول سیدان دي فرمایش یې کړی دی نواب زاده او فرمایش شاه نثار زردان او فرمایش حضرت شایسته کلي مبارک والا اکرام نورزی عوض نورزی دغه فرمایش دی او فرمایش د شکیل او جهانگیر ایوب خان دغه فرمایش دی د برات زیرم فرمایش دی Shall
لشکان سي غم به مې لشکان سي سپینه خوله چې راګرانه فکر به مې سم سي غم به مې لشکان سي سید یاسین او سید محمد حسین آغا که د چا فرمایش پاته سوی بخښنه غواړم اوس به پر یادي کاکړ راسي تاسو ته په ښایستې سندرې ووایي